افغانستان په ځانګړې توګه شمالي ولایتونه چې په منځنۍ اسیا کې د نفتي توکو په مرکز یادېږي لسګونه د ګازو او تیلو زیرمې پکې شتون لري چې دا مهال یوازې د ګوتو په شمېر څو زیرمې فعاله دي او هره ورځ ترې زرګونه متر مکعبه نفتي توکي استخراجېږي. مسؤلین وایي دلته زیات شمېر د ګازو څاګانې شتون لري چې راتلونکو کې به وکولی شي ټولو شمالي ولایتونو ته ګاز ورکړي. په جوزجان ولایت کې ګازي معادن الحمدلله په ډیرو لوی پیمانه باندې شته. عملا موږ د څلورو معادنو څخه د ګاز استخراجوو لکه جرقدق سلو، خواجه ګردک سلو، یتیم تاغ سلو او شکرک سلو. په دې کې دوه معادن چې لکه جرقدق او خواجه ګردک د هغوی د یوې طبقې څخه چې هغه د ګیدریب طبقه ده د هغې څخه ګاز استخراج شوي دي. یورا طبقه کې لا هم په میلیاردونو متر مکعب ګاز پاته دي او د یتیم تاغ معدن کې هلته 18 حلقې څاګانې استخراجي څاګانې باید جوړې شي، خو عملا هلته 2 حلقې څاګانې جوړې شوي دي، 10 حلقې څاګانې پاته دي. د افغان تصدۍ ګازو ریاست مسؤلین وایي د جوزجان ولایت په نفتي زیرمو کې میلیونونه متر مکعبه ګاز شتون لري چې تر دې مهاله یوازې له 4 زیرمو څخه ګاز ایستل کیږي. د دوی په خبره که یادو زیرمو کې نوې څاګانې وکیندل شي د جوزجان او بلخ ولایتونو سربیره ټولو شمالي ولایتونو ته به د ګاز ورکولو وړتیا ولري. موږ د افغانستان د شمالي ولایتو ټولو ته ګاز ورکولی سو او بالکل د دې ظرفیت لري او موږ په دې باندې کوشش کوو چې څنګه ژر استخراجي څاګانې په دغه معادنو کې جوړ شي او موږ د جوزجان ولایت او د مزار ولایت خپلو ولسونو ته خدمت وکړو او هغوی ته سهولت ایجاد کړو او هم هغوی د دې نعمت څخه برخمن شي. ورته مهال د جوزجان ولایت د خواجه یتیم تاغ معدن مسؤلین وایي د دوی د معلوماتو له مخې یوازې په یاد معدن کې څه باندې 15 میلیارده متر مکعب ګاز شتون لري چې تر دې مهاله له 15 څاګانو څخه نږدې 1 میلیارد متر مکعب ګاز ایستل شوي دي. بلخوا د ګازو زیرمو کې پر کار بوخت انجینران خلکو ته له خپل مسلکیتوب څخه ډاډ ورکوي او زیاتوي چې له دغو زیرمو څخه استخراجېدونکي ګاز له نړیوالو سټانډردونو سره برابر دي. تغییرات 100% دی در این ساحات خصوصا در بخش تولید و معادن در افغانستان در مجموع و خصوصا در فابریکه خواجه گردک و تصدی افغانگاز توجه وزارت معادن و پترولیم 100% تغییر کرده و زیاد شده. ساحه امنیت است، چاه طور نرمال فعالیت میکنه، پاککاری چاه، ترمیم چاه بعد از پیروزی امارت اسلامی صورت میگیره. د یادونې وړ ده چې د هیواد په شمال کې جوزجان د ګازو د زیرمو په برخه کې یو له بډایه ولایتونو څخه دی چې اوس مهال پکې د خواجه ګردک، خواجه یتیم تاغ، جرقدوغ او شکرک ګازو معدنونه فعاله دي چې پر شبرغان سربیره مزار شریف ته هم د ګازو انتقال چارې په ډېرې چټکۍ سره روانې دي.